درنو لیدونکو یو ځل بیا ښه راغلاست د HTML د کورس 12مه ویډیو کې زما عبدالله ستاسو سلامونه قبول کړئ. په دې ویډیو کې روغ او جوړ سره راځو درس باندې فایل کوو. تېره ویډیو کې موږ ایمیج ټاګ ویلی وو چې ایمیج ټاګ د څه لپاره استفاده کیږي او څنګه ایمیج راوړلی شو HTML براوزر ته HTML سټرکچر ته او څنګه موږ دې ته ویډ او هایډ ورکولی شو. اوس راځو په دې ویډیو کې به موږ په HTML لینک باندې کار کوو چې څنګه کولی شو HTML لینک جوړ کړو. لینک د څه لپاره استفاده کیږي؟ وړاندې له دې چې موږ پوه شو په کار وکړو باید په دې پوه شو چې لینک د څه لپاره استفاده کیږي. لینک موږ د دوه ګوګل براوزر یا د دوه پیجونو د وصل کولو لپاره استفاده کوو. غواړو چې د دوه پیجونو ترمنځ کنکشن وکړو ارتباط، نو د دې لپاره لینک استفاده کوو. یا غواړو موږ د خپل پیج په دننه په هر ځای کې استفاده کوو، نو کولی شو موږ یې استفاده کړو. اوس زه دلته راځم په عملا کار کوم. د لینک ټاګ دپاره موږ انکر ټاګ لرو. ای یعنې لینک د لینک ټاګ دپاره استفاده کیږي. دا هلته خپله ښایم هم په ویژوال سټوډیو کې. زه اتومات ای وایم انټر وایم. دا څنګه کولی شو چې خپله یې ولیکو. ای لیس دین بریکټس خلاصوم، دا هم کلوز کوم. اوس د ای بډي دننه راځم د اوپن ټاګ دلته ولیکم چې ریفرنس د حریف د هایپر لینک دپاره استفاده کیږي. اوس زه دلته لیکم مخکې له دې چې دا ولیکم یو ښه مثال به ورکړو. د ښه مثال دپاره زه راځم دلته یو پاراګراف ټاګ اخلم لورم. اوس دغه کافي کوم دا څو پاراګرافه معلومات ما واخیسته دلته دا مې رن کړ. د دې لپاره زه اوس دلته راځم چې یو داسې مثال ورکړو چې ټول ښه وضع کړو. زه اوس غواړم دلته چې په دې ځای کې موږ سکرول باندې لاندې راځو. نو زه لینک دلته ورکوم چې کلیک وکړم ډاون ته لاړ شم او ډاون کې کلیک وکړم ټاپ ته راشم. د دې دپاره موږ راځو دلته فی ټاګ دننه دلته آی ډي ورته ورکوو. آی ډي په CSS کې بیا زیات استفاده کیږي. زه آی ډي ورکوم. آی ډي دلته ورته لیکم چې ټاپ. دا اوس رن کوم. دلته راځم لاندې په دې ځای کې لاندې زه لیکم ورته چې دلته هاش د آی ډي د اکسس کولو په خاطر استفاده کیږي. کله چې موږ آی ډي ورکوو نو د هاش څخه استفاده کوو. آی ډي د هاش په واسطه اکسس کیږي. زه ورته لیکم دلته کوم چې پاس موږ ورکړی و ټاپ. دې ځای کې لیکم چې click to go to top. د دې لپاره زه راځم لاندې دلته زه په دې باندې اوس کلیک کوم چې موږ ټاپ ته ویسي. دغه دا موږ ټاپ ته راغلو. اوس زه ټاپ کې هم داسې یو لینک ورکوم چې موږ د ټاپ نه باټم ته راوړي. د دې ځای کې زه ودرېږم فی ټاګ دننه په فی ټاګ کې دا به انټر کړو. زه دلته آی ډي ورکوم. کنټرول زیډ دا خو کلوز ټاګ ده. زه دا کلوز کوم. د فی ټاګ دننه دلته زه ورته لیکم چې آی ډي دلته لیکم چې باټم. اوس راځم په پاس ټاپ کې اکسس کوم. د ټاپ کې د اکسس کولو لپاره موږ دلته راځو په دې ځای کې ورته لیکو چې انکر ټاګ دلته په هاش باندې موږ اکسس کوو. هر وخت چې موږ آی ډي ورکوو په هاش باندې به اکسس کوو. په CSS کې دا زیات کار کیږي. انشاءالله راتلونکي څو ویډیوګانو کې موږ CSS کورس شروع کیږي بیا به په هغه کې په دې ټولو باندې بحث کوو چې څه دپاره استفاده کیږي. زه اوس راځم موږ چې کوم باټم کې آی ډي ورکړی د هغه اکسس کوو. زه دلته لیکم چې باټم. دا اوس رن کوم. دلته لیکم ورته کلیک ټو گو ټو باټم. ټاپ کې موږ کله چې کلیک وکړو باټم ته وړي. باټم شاید سپیلنګ غلط وي. باټم راځو یو ځل ګورو لاندې چې موږ سپیلنګ چې ده BUTTY
دلته هم راځو، دلته هم همدا لیکو. ښه اوس زه په دې باندې کلیک کوم، موږ لاندې ډاون ته راغلو. دلته کلیک کوم، ټاپ ته ځم، ټاپ کې زه کلیک کوم، ډاون ته ځم. اوس یو زه غواړم چې د لینک د لارې ګوګل براوزر ته لاړ شم. څنګه کولی شم؟ دلته به موږ انکر ټاګ واخلو، انټر به ووهو، ای او انټر. په دې ځای کې زه لیکم چې HTTP ګوګل. فعلا خو ما سره انټرنیټ نشته، د وای فای ستونزه ده. انشاءالله راتلونکي ویډیو کې به زه تاسو ته دا واضح کوم چې څنګه د لینک د لارې موږ ګوګل ته تللی شو. نو دا لاره ده google.com. دې باندې کلیک کوم، ټاپ. دلته زه لیکم په دې ځای کې کلیک ټو اوپن. ګوګل. دلته به دغه یو بریک لاین به واخلو. زه دې ځای کې راځم، دلته ورته لیکم چې بی آر ټاګ. بی آر ټاګ د بریک لاین لپاره استفاده کیږي، انټر دپاره. زه به دې باندې کلیک کوم، اتومات به موږ ګوګل ته وړي. نو دلته موږ سره انټرنیټ نشته، کنه موږ ته ګوګل اتومات خلاصوي. نو دغه وه زموږ نننۍ ویډیو د لینک په باره کې څنګه کولی شو د دوه پیجونو ترمنځ کنکشن وکړو د لینک په واسطه. انشاءالله راتلونکي ویډیو کې به موږ په نورو موضوعاتو باندې بحث کوو. تر بل ویډیو پورې د خدای په امان. الله